د کابل پولی تخنیک پوهنتون ممتاز محصلین د یوې غونډې په ترڅ کې وستایل شول. هغه محصلین چې ستایل کېږي یا ستاینلیکونه ورته ویل کېږي 1500 تنو ته رسیږي چې له هغوی جملې څخه اوناس هم دي. په تېره ورځ کې مو د اوناسو غونډه دایره کړې وه او نن هم د ذکرو محصلینو لپاره د دغه پوهنتون 1500 تنه محصلین چې د بېلابېلو څانګو څخه فارغ شوي وو د ښځینه محصلینو په ګډون د لوړو زده کړو وزارت د رهبرۍ او د پولی تخنیک پوهنتون د ادارې له لوري په معنوي توګه وستایل شول. په همدې موخه په جوړه شوې غونډه کې په بشري ټولنو کې د نیکو کړو وړو د ارزښت په اړه ویناوې وشوې او له ځوانانو غوښتنه وشوه چې د ټولنې د سمون لپاره د هڅې وکړي. د هڅونه دا معنی لري چې یو څوک په خپل راتلونکي نسل باندې نظر ساتي، خپل راتلونکي څاري چې زما راتلونکي دې ښه وي، تر دې دې ډېر ښه وي. په دې پولی تخنیک پوهنتون کې طبعا په زرهاوو محصلین موجود دي، خو نن ورځ موږ چې دا کوم دلته لیست ترتیب شوی دی او د هغوی ته د ستاینې پروګرام جوړ شوی دا ډېر محدود دي. دا هغه خلک دي چې دوی کار کړی. د پولی تخنیک پوهنتون محصلینو د دغه ستاین غونډې هرکلی وکړ او له حکومت نه یې غوښتنه کوله چې ځوانانو ته د نور هم د زده کړو او کار کولو مناسب فرصتونه رامنځته کړي. فارغ شویو محصلینو وویل د ځوانانو او ماشومانو دا ډول هڅونه کولی شي د هغوی ترمنځ سالم رقابت ته لاره هواره کړي او هغوی نور هم زده کړو ته وهڅول شي. همچنین برنامه‌ها بدون شک محصلین بیشتر تشویق میکنه تا بیشتر تلاش کنن و از خود هنر و خلاقیت به خرج بدن و بیافرینن به خاطر بیشتر پیشرفت خودشان و در عرصه خدمت به مردم کشورشان. ځوانانو ته پیغام دا دی چې کومه وظیفه ورسپارل کېږي هغه په صحیح توګه سرته ورسوي، څنګه چې محصلینو ته خپل مسؤلیت د درس ویلو مسؤلیت یا وظیفه ورسپارل شوې ده چې خپله صحیح او منظمه طریقه باندې سرته ورسوي. د لوړو مسلکي زده کړو فارغ شوي ځوانان وایي چې حکومت کاري فرصتونه ورته برابر کړي ترڅو د هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي او د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي.